احمد شیبری هم هرکلی مو کوم. په دې خپرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې افغان لوبډله ښه وځلېده. تر نیمه پای لوبې ورسېده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لاره ونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې به کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله، یو شمېر پاکستاني سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلودې، ګڼو افغانانو به په خوا له رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبي افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلي دي چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي نو ولې په جنوبي اسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر راسره شریک کړئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکی او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هرکلی مو کوم رحیم صاحب. او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو په مشال څانګې زما همکار را سره دی. رحیم صاحب که لومړی له تاسو دا واورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟ لومړی خو سلامونه نیکې هیلې تاسو ته مومند صاحب ته ټولو لیدونکو اورېدونکو ته. یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکي اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکي اړخ نه له کتابي اړخ نه که موږ وګورو نو سپورت او سیاست سره جلا دي او سپورت تر ډېره حده پورې یا لوبې چې دي هغه د ملتونو لپاره د ساتیرۍ د یو بل سره د تګ راتګ د ولسي ډیپلوماسۍ یو اعلی او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیدې شي په توګه ورته کتلی شو. لیکن کله چې موږ عمل ته راځو د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دي چې سپورټس او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوي دي. ځکه یو څو بیلګې تاسې ته وړاندې کړم. ګورئ تاسې د افریقا سویلي افریقا د اپارتایډ زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارتایډ رژیم له خوا نه اپارتایډ برخورد له کبله الته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي ترڅو دوی د خپلو تورپوستو ولسونو حقوق ورکړي، که هغه سیاسي دي که هغه اجتماعي دي که اقتصادي دي، الته موږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورټس کې د ګډون باندې بندیز لګېدلی و. همداراز کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیری وکړو، په افغانستان باندې پوځي یرغل وکړو، نو هغه د هغه وخت د مسکو اولمپیکس هغه هیوادونو چې په افغانستان باندې د شوي تیري یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودله، دوی د مسکو اولمپیکس بایکاټ وکړ ترڅو د وخت شوروي انزوا ته بوځي. همداراز که موږ تاسو وګورو اتیایمه لسیزه کې د پاکستان او د هندوستان اړیکې دې حد ته رسېدلې وې چې د راجیو ګاندي وخت کې د دې خطر پیښ و چې هندوستان په پاکستان باندې برید وکړي. په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو دپاره په سفر وه. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان دیکتاتور ولسمشر د کرکټ د لوبې کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندوستان ته لاړه او هلته دا زمینه مساعده کړه چې راجیو ګاندي سره مخامخ خبرې وکړي، اسټابلیشمنټ او غیر مستقیم چینلونه له منځه وباسي. رحیم صاحب وبخښئ، دا خو سمه خبره ده چې د پاکستان صدر اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغی او د روابط سره بهتره کړل. تاسو د جنوبي افریقا ته هم اشاره وکړه. نلسن منډیلا په خپله وایي چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبي افریقا سره متحده کړي. نو دا بل اړخ یې څرنګه؟ کاملا بیخي بل اړخ کې هیڅ بحث نشته دی او زه ډېر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی. سپورټس چې دی د ملتونو ترمنځ د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه یعنی د هیوادونو نه اخواته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبې ولیدلې، چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې چې کوم انځور هغه انځور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم د یو عصري هیواد په توګه باندې ژوند کوي او دا کېدای شي چې هلته تګ راتګ وشي، یعنې ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځو رګبي داسې یو
څه و چې سویلي افریقا کې کم توکمیز ویش شو د غیر کمولو کې رول ولوبو. دا اوس که کرکټ منګو تاسو وګورو د کرکټ لوبډله د کله چې 2009 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته داخله شوله پس لدې چې د اپارتاید رژیم تغییر وموند او نیلسن منډیلا واک کې راغی تور پوسټو ته د هغوی حقوق ورکړل شول. موږ ولیدل چې هلته یو قانون دا ایښودل شوی و چې په لوبډله کې به حتما سپین پوستو نه علاوه یعنې د رنګ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوستکی سپین نه دی دوی به حتما په لوبډله کې وي. له دې لارې د دواړو ولسونو ترمنځ یا که موږ وګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې که تاسو ته وایم یو کتاب به ریفرنس هم ورکړم چې نیشن بلډینګ ایټ پلی په نوم باندې یو کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې بحث کوي چې څنګه سویلي افریقا د تور پوستو سپین پوستو ترمنځ د واټن کمولو لپاره په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبې کوو نو تور پوستو سپین پوستو د خپلو کې ګډ شي تمرین په مهال د اصلي لوبو پر مهال او له دې لارې دغه کم ټولنیز بیلتون او بیلوالی چې له منځه لاړ نو دې کې هیڅ شک نشته دی دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي. لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تر دپاره هم ترې استفاده شوې. د سیاست په برخه کې تاسو یو بله بیلګه درکړم د هندوستان د کرکټ غوره لیګ چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیګ دی. په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندوستان باندې کال غلط نه کم د 2009 کال په اوږدو کې برید وشو د هغې نه وروسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کېږي نه اخیستل کېږي چې له دې لارې هندوستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دغه هیواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دي پکار. که نه که موږ وګورو پاکستاني لوبغاړو یو مهال په هند کې ډېر محبوبیت درلود لیکن د دې لارې موږ ګورو چې د هندوستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمونایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګه څیره ښودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړې ده. مننه رحیم صاحب. مومن صاحب مخکې ته چې تاسو ته راشم خوست ته به ورشو. په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هرکلی ټولو هغو خوستیانو کړی دی چې په سیاسي لحاظ ممکن ډېر سره لرې وي. د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته په راوتلو د کرکټ بریا ولمانځله. هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2024 نړیوال جام سیمی فاینل ته لار پیدا کړه او بنګلادیش ته سترې ماتې ورکړه. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلوبې ته د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم ولمانځل شو. بدخشان کې هم خلکو دغه بریا ولمانځله. خوشحالی را با خرسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی‌های بیشتر. کرکټ زموږ لپاره د خوشحالۍ فعلا همدغه یو هغه دی چې موږ ورته خوشحالېدی شو ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبلیټي د زنانه یا د جنکیو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي. مومن صاحب که اوس راشو د مشال راډیو له لارې چې تاسو کوم راپورونه خپاره کړي دي څنګه په پاکستان کې دننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نه دي زیات شوي ځکه سیندیان خپلې غوښتنې لري او ځینې نور هم. بالکل څنګه چې اوس صرف دغه هغه وکړم دوی چې کومه خبره وکړه مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټکس دی هغه ډېر ښه فلم دی باید چې هغه وکتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکاروله چې دغه ولس سره یو ځای کړي او بیا دوی څنګه هغه لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي ځای په ځای کلو ته ځي او هلته کې ځوانان ماشومان دوی ته راټولیږي. ډېره خوندوره مووي ده. بیا که موږ د ولسونو پاکستان ته زه راځم خو د هغې نه مخکې وختي ما تاسو ته خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ و کبیر خان د هغوی څه زما خبرې شوې زما د پروګرام یوه برخه سپورټس ته نو هغوی ته زه اکثر راولم نو هغه ویلي چې کله نړیوالو هغه وخت کې موږ ډېرې زیاتې پیسې د کرکټ دپاره ځکه رام کړې چې موږ په افغانستان کې د جنګونو د ولس ویشلی دی چې دا موږ را یوځای کړو یو موټی کړو. نو د دې نه هم انکار نشي کېدی چې افغانستان کې کرکټ څنګه د خلک را یوځای کړل د مختلفو قومونو څومره دوی منځ کې هغه لرېوالی پیدا شوي تر ډېره حده هغې راکم کړو. تاسو وکتل چې په کندهار کابل جلال آباد په پاکستان کې په مختلفو برخو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې
که چېرته شپه وه او که ورځ خو ټول میچونو ته ناست څوک لارو ته راوتي څوک په کورونو کې ناست خو هغه میچونه یې وکتل نو دغه خلک سره هغه خپل پښتانه افغانان هم را یو ځای کړل ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کوم یو نظر دی چې یا ځینو خلکو جوړ کړی دی چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورټ سره لوبو سره دا چې کوم نور هنرونه دې سره هغسې علاقه نه لري هغه خلک هم دروغ ثابت کړل او تاسو په پاکستان خبر وکړو نو پاکستان کې دننه چې کومه دی د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلي دي چې ځینو پخوانو لوبغاړو د پاکستان هغوی داسې څرګندونې وکړې لکه د پاکستان پخوانی نامتو لوبغاړی د اجاز احمد هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې دې کې زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه به صرف په منځونه او دسونه کې او بس پلار سره پټي ته لاړ شي او واپس کور ته راشي دوی ایکسپوژر نه دی شوی نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکوله چې دا وګوره دا ټول پښتانه دي او هغه د سیم فاینل ته ورسېدل نو پښتنو کې مسله نشته خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل دا خبرې رامنځته شولې خو د پولې دواړو غاړه ته چې کوم پښتانه دي هغې سره را یوځای کړل هغې داسې را یوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړم نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلکو ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته رادې بادې وایي او دا کې ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته رادې بادې وایو بیا به هغوی ویلي خو چې کله د اجاز دغه خبرې کړي دي یا ځینو نورو پاکستاني پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړي دي چې پښتنو پسې نو د هغې نه وروسته ما اوسه پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلی د خیبر پښتونخوا د بلوچستان د پاکستان مختلفو برخو کې چې چېرته پښتانه دي ټولو د افغان لوبډله سپورټ کړو داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله تاسو جالبه موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب د مومن صاحب د خبرو په ارتباط یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري بالکل ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده دوه اړخونه لري ډبل ایچ ورډ چې ورته وایي دلته هم بحث همدا دی چې په ډېرو مسایلو کې د ملتونو کوشر کوونکي د یو بل ته نږدې کوونکي د فاصلو ختمولو لامل کیږي او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې توګه د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی یو بل سره وتړي زه تاسو ته بیلګه درکم کله چې د فوتبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم الته چې موږ پوښتنه کوله بعضی هیوادونو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل هغوی د بیلابیلو افریقایي هیوادونو خلک هلته راغلي نو خبره به چې کېدله هغوی به ویل چې this is Africa's cup this is not South Africa's cup یعنی ټول د سیاسي سیمهیز او اقتصادي شخړې جنجالونه چې دوی درلودل دا یې له یاده ویستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي د فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د ښودلو موقع ده او دغه چانس نه باید موږ استفاده وکړو ټول اختلافات یو خواته پرېږده په دې تمرکز وکړو چې څنګه موږ کولی شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اجاز احمد چې رښتیا هم یو ریسسټ برخورد یې وکړو هغه یو برخورد یې وکړو چې یو بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل هغه هم داسې یو ټبر ته چې تل یې د پاکستان ننګه کړې ده کاغه د سیاست په میدان کې ده هم پښتون درېدلې ده کاغه د جګړې په میدان کې ده د کشمیر ګټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګ ورته کړې ده سپورټس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړي دي که عمران خان موږ ته منفي هم کو چې هغه شاید د پښتنو له ادرسه معرفي نه هم شي د شاهد افریدي نه راواخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوره منډې د کړې دي نوم ورته ګټلی مقام ورته ګټلی لیکن بده مرغه کله چې تاسو یو ریسسټ برخورد ولري او سوپریمیست
برخورد لري، یعنی د نورو نه ځان غوره وګڼئ چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچود دي د هندوانو په اصطلاح، او دغه ذهنیت دی چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دی. د هغې په رڼا کې چې کله تاسې برخورد کوئ نو طبعا خلک له ځانه لرې کوئ، او دې خلکو هم دا کار وکړه. زه تاسې یو بله خبره کول غواړم، د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان، البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري، یو لامل دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي، لکه هندوانې چې ستایي، لکه ویسټ انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بله وړمه ورځ د افغانستان ملاتړ کوو، دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وښیي، او که حادثه نه وي کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده، واقعا د دوی لاسته راوړنه ده، بیا نو کوشش کوي چې د لاسته راوړنه ځان پورې وتړي. کوچ ورته موږ ورکړو. مشتاق صاحب دلته کې وبخښئ مسله څه ده؟ مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي، کوم سیاستونه دي، نو هغه په سپورټس باندې هم اغېز کوي. پاکستان کې که ستاسو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شوله، دوی وویستل شو، بیا دوی خلاف کاروایانې وشوې، چاپې ووهل شوې، نو هغوی خامخا به غبرګون خو ښیي که نه؟ نو چې هغوی خپل غبرګون ښایي نو هغه غبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي، هغه په کرکټ کې هم راځي، هغه په هر ځای کې راځي. څنګه چې وختي موږ خبره وکړه، دا زه نه یم پوهه چې وجه څه ده، خو د پاکستان فوج داسې وکړل چې د پاکستان لوبډلې هغې کاکل ته بوتله، هلته هغوی له یو قسم له پوځي ټریننګ یې ورکړو. نو اوس ډېرو خلکو پیغورونه ورکړل چې ستا د امنیت مسله ده، د سیاست دی، اوس ته سپورټس ته رالې. نو سپورټس کې د پاکستان دا حال شو چې د لومړۍ مرحلې نه ونه وته. نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوچستانو دا خبره کوله چې پوځ دی باید په هر څه کې مداخلت نه کوي. اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاسه هغه سپورټس هم ځای ته ورسېده. نو که د دوی دغه رویې دي د پاکستان ریاست باندې چې کوم تورونه لګي، نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي، که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی، هغه ولسونو ته هم لاندې راشي، نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي، څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا وستایي چې یار دا خلک انضمام د دوی کوچ پاتې شوی دی، عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی، یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی، کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی. نو پاکستان پر ځای د دې چې دا څیزونه وستایي، دا خبرې وستایي، هغه دوی چې کومه دی هغې له نور منفي رنګ ورکړي. لوبغاړو خبره ده. اوس دا ځینې ادعاوې چې رحیم صاحب تاسو مخکې اشاره ورته وکړه که نه، مثلا د افغانستان د اوسني لوبغاړي، ما چې کله د پاکستان د ځینو مبصرونو خبرې اورېدلې، دوی وایي چې کله افغانانو توره کړي وایي دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی. دغه اوسني لوبغاړي چې دي له محمد نبي پرته چې مشر دی په 84 کال کې زیږېدلی، نور ټوله 24 کلن دي. ځینې د ګوربز خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوی دی، بلې په 2000 کال کې پیدا شوی دی، لکڼوال خو ډېر ځوان دی، حتی راشد په 98 کال کې پیدا شوی دی، یعنې ځوانان دي وروسته را بوټېدلي خلک دي. خیر هغه یې دا نه به هم تیر شو. دا د نړۍ یو ډېر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یې خبره کوي، هغه سپورټ له سیاست سره پرتله کوي، خو یوه خبره کوي وایي سپورټ داسې دی چې اصول لري او سیاست داسې دی چې هیڅ اصول نه لري، یعنی هغه په سیاست باندې انتقاد کوي. زما په نظر ډېره جالبه خبره ده. څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده، موافق یاستئ؟ بالکل. ګوري زه بیا دا خبره کوم که موږ کوشش وکړو او د سپورټس نه لکه هغه د قوانینو په رڼا کې برخورد سره وکړو، فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډېر ښه لامل دی. او ګوري د کوچ خبره مخکې موږ وکړه، انضمام عمر ګل تر یونس خانه پورې، ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي. په هر صورت د کوچ خبره کوو. ګوري د جوناتن ټراټ انګریز دی، افریقایي الاصل انګریز دی، د سویلي افریقا دی انګریز دی. دې سړي نازونه که تاسو وګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورکوي. ډوین براوو زموږ یو موقتي کوچ دی، څومره د ولس نازوي. اجي جدیجه موږ سره ولس ډېر نازوي. کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډټ ورکړئ، خلک د تاسو ته بیرته کریډټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي.
کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسته راوړنې په خپل جم کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کېږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زده کې او تا میکی آرتر راوستی وو یا اوس د ګیری کرسټن راوستی دی تم د ګیری کرسټن نه کرکټ زده کې ستا نه دی زده دغسې به زموږ لاسته راوړنې ته بیا کولی شو که ته وایې چې ګیری کرسټن نه بابر اعظم زموږ خپل ښه لوبغاړی دی خو نه هغه چې دی راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو ته زما مامور وې همدا دې وظیفه وه او که تا کرکټ په کوچینګ باندې ښودلی شوی نو چین باندې خو ستا زړه شین شو زما یادېږي پېښور زلمو ټیم چې کله په پی اس ال کې افتخاري چینایي لوبغاړی اخیستي و تر څو په چین کې یعنې 15 کاله یا 12 کاله کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي وکړي هلته کرکټ پروموټ کړي نه کېږي وړتیا نشته دی بحث دلته دا دی چې کله تاسې هغه د سپورټس د اصولو سره سم سپورټس مین سپیرټ ولرئ د یو سپورتي اخلاقو په رڼا کې د دې وړتیا پیدا کوي چې د یو چا لاسته راوړنه وستایل شي زه تاسو ته باور در کوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډټ هم درکوي قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ د یو بل سره د نږدې کېدو سبب هم کېدی شي زه پرون ما د رئیس احمدزي ټویټ غالبا کې انټرویو د افغانستان پخوانی کپتان او لوبغاړی دی هغه لیکلي و چې راشد لطیف نه ډېره مننه کړې وه چې تا موږ سره ډېر زیار او زحمت ویستلی و زه د ایمل پسرلي صاحب سره وخت ناوخت غږېږم هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج به هغه کوو د میډیا له لارې هغه همیشه کبیر خان یادوي او د هغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي که بخل نه وي په ستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیون وړاندې کړی خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی دی شاید افریدي چې بولو راشد ته لیکلي چې تاسو ډېره ښه لوبه وکړه او شاید د افریدي نورې خبرې بیا ما ولوستلې هغه ډېر مخکې تللی هغه چې زما ډېر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فاینل ته هم ورسي او فاینل به هم ګټي په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولې چې شاید افریدي ډېر زیات تیز تللی دی نو د هغې په جواب کې ورته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو موږ تا فالو کوو موږ ته زموږ دپاره ټول دغه دپاره یو مثال یې ته یو لیجنډ یې مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه داسې دي چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي تاسو وکتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراونډ کې سلوټ کول لکه دا پوج ته یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو زه دا نه یم زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده که ستا د خپل پوج سره مینه ده چې څه دي هغه ته ځان سره ساته سپورټس لوبغاړی چې دی هنرمند چې دی سندره ده هغه هېڅ پوله نه لري هغه هېڅ پوله نه لري هغې سره هر سړی مینه کولی شي هر سړی ته علاقه لري لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فاینل به افغانستان لوبډله لوبوي ویل هغې زه دومره تشویق کړم ما چې یار براین لاره دا خبره کوي نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لاره د ویسټ انډیز لوبغاړی دی د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې د هغه د خبرو اثر کېږي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کوم لوبغاړي سپورټس مین سپیرټ لري هغه کله هم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کې د خپل سوچ د خپل خبرې خو که فرض که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي هماغه د پاکستان د ریاست چې کوم پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو اول یې بابر اعظم واخیسته بابر اعظم یې بیا لرې کړو شاهین افریدی کپتان کو پښتون دی شاید افریدي 2-3 میچه وکړل غالبا او د هغې نه پس یې هغه لرې کړو د هغه په ځای بیا بابر اعظم واخیسته چې کله کاکول ته کیسه لاړه هلته ټرینینګ و نو هغه دوران کې شاهین افریدي واپس لرې کړو نو څومره پښتانه ریټایر لوبغاړي ټیم ته بیرته راوستل واپس ټیم ته ځینې پکې لوبوي ځینې پکې نه لوبوي نو ګروپینګ او اوس په خپله باندې دوی دا وایي دلته کې احمد شهزاد لګیا دی پاکستان پخوانی لوبغاړی دی پرله پسې لګیا دی په بابر اعظم تنقید کوي په نورو لوبغاړو تنقید کوي خو بیا بابر اعظم دا ویلي چې زه به د حتی کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې د پاکستان د لوبډلې مشر نو دونه حتی هغه خبر راورسه چې کوم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي اوس محسن نقوي دی د کورونو چارو وزیر هم دی او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمین هم دی محسن نقوي د کرکټ بورډ چیرمین هم دی او د کورونو چارو وزیر هم دی هغه اوس لکه یوه عهده سنبال کا دا چېرته بل لوبغاړي ته دا کار پرېږده چې دا سیز مخ ته یو سم یوسي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ریاست
څنګه پالیسیانې هغې اثر په سپورټس باندې کېږي، هغه په سیاست باندې کېږي، هغه په امنیت باندې کېږي، هغه په هر څه باندې کېږي. دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب لکه د مومن صاحب چې دا خبره وکړه، لوبغاړي سرحد نه لري، هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو. اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي، څوک ویرات کوهلي ته چکچکې کوي، څوک راشد خان ته چکچکې کوي، څوک د استرالیا او د انګلند لوبغاړي ته چکچکې کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحلې ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغالو په صفت وسته او هرکلی وکړي؟ تاسو د هنر خبره وکړه، زه کله کله د ټیګور اشعار اورم، په معنا یې نه پوهیږم، لیکن هغه بنګالي ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما د پاره ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله، کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښې ده، سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه وه احساساتي تړون یا بل کم قومي نژادي ژبنیز تړون نه لرم، بالکل دا سرحدونه نشته ده. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسې د ولسونو سره برخوردونه سم کوي، لکه مخکې هم مومن صاحب خبره وکړه د مهاجرینو سره برخورد، د هندوستان سره کشالې، نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار لپاره تاسې ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي، ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلیده نمک حرام، سره د دې چې زیاده ادعا کوله چې د افغانانو قرباني وي چې نن پاکستان شته ده، او په وار وار حمید ګل هم دا منلې ده کنه، د پاکستان د آی اس آی پخوانی مشر دی. لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوې خلاص شوي نو دوی بیا د بحث شروع کړي چې افغانان نه مکران دي، موږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسې ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي، ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسې څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستی ووژل شو، او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري، په دې تر ټاګ لاندې یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه. ولی د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشو. لوبغاړي چې کله میدان ته تلل دا سلوګن یا دا ناره به اعلانوله یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به یې کوله. سپورټس میدان چې دی دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی، د پیغام رسولو ډیر ښه ادرس دی. ستاسې به یاد وي کله چې د 28 د اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو، زمونږ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبې غوره جایزه چې د افغان مهاجرینو ته ډالۍ کړه. ولې دا کار وکړو چې سپورټس له ادرسه نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنت د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاتی کوي. نو دا فاصلې به هله کمیږي چې کله موږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په طبيعي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي. سپورټس بهترین ادرس دی. خو کله چې تاسو د سپورټس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو پام دی یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ته ټیټه سترګه باندې وکتل شي. په پای کې خبره ده چې سپورټس به همیش د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوبو وګټله، د انګلند نوم لوبو وګټله، د هندوستان په خواني لوبغاړي عرفان پټان ونڅېده. عرفان پټان طبعا د پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري. د هغې په رڼا کې ونه سیدیس خبره نه وکړه چې پاکستان نه لوبه وګټل شوه او هلته د خوشحالۍ اظهار وکړه. د پاکستاني پنجابي میډیا کې داسې یو حال ورته وایي چې اسمان راولېدلی، ته وایي چې کشمیر دی نه په همدې ورځ هندوستان په زور اخیستی. وسړیه دا د انسانانو خپله خوښه ده چې څوک یې خوښېږي، کومه ډله تاسو ډېره مهمه موضوع یاده کړه رحیم صاحب. کله ناکله یو څوک د خواخوږي له خاطره چې دې ټیم نه ده ګټلې تایید یې وکړه. زه وایم چې 99% پښتانه چې کوم دي هغوی هم غواړي چې افریقا وګټي. یو کس ته مې دا ویلي چې تا ویلې چې افریقا وګټي، زه په دې خوشحاله یم. خو هغه ته پته نه و چې افغانستان سره سیمی فاینل راځي. مال چې څنګه ټورنمنټ شروع شو تا ویل چې افریقا وګټي، یاره زه به ډېر زیات خوشحاله یم. نو مال هغه د خپل کور کې تاوان راکړو، نو دا هم به کله کله وشي. دا خو دی. او کله ناکله دا د انګلستان کپتان باټلر دا یو ځل ما لید په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډېر ښه چلند وکړو، ډېر د سمارټ سړی و که نه. تر اوسه پورې مې د ده لوبې ته زه ناست یم او ګورم یې ته ودرې چې کله یې 50 کړي وي ورته خوشحاله یم. که نه له ما سره هېڅ هغه نه لري، اړیکې نه لري. دا چې څونه لوبغاړي تاسو ګورئ، اوس آی پی ایل ذکر تاسو کو، دغه د اسټرالیا لیګ دی، داسې بیا د
سریلانکا دی، په بنگلاديش دی، اوس خو هر ځای کې لیګ دی، کریبین لیګ دی. نو په دې کې چې دا کم لوبغاړي دي او موږ د هغوی په ملاتړ باندې نور ته کنځله کوو، فرض کړه نسیم شاه دی یا بل هغه هم د دغه لوبغاړو سره ډریسنګ روم شیر کوي، د هغوی سره کمرې شیر کوي، خونې شیر کوي، یو ځای ژوند کوي، یو ځای ګرځي. دا شاهین دی، دا ټول د افغان لوبغاړي زموږ دې طرف ته د پاکستان کې چې کوم پښتانه لوبغاړي دي، دا شاهین په کندوز کې پیدا شوی دی. دا شاهین د پاکستان نامتو دوی یو ځای لوبې کړي دي. او دوی یو ځای لوبې کړي دي، بیا چې کوم د لیګونه راځي په هغه کې دوی یو ځای ژوند کوي، یو ځای پاسي کینی، خو دلته پې بس ولسونه خپل منځ کې بس یو بل ته کنځلې کوي. اول داسې هنر او سپورت باید داسې شي لکه مثلا زه د اقبال مثال درکم. د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي، پاکستان خو بیخي سیاسي شخصیت ترې جوړ کړی دی، هندوانې هم ستایي، ټایګور ټول ستایي، ټول نړۍ په افتخار کوي. تاسو مخکې ټایګور یاد کو، له همدې سره به دا بحث راونغاړو. له تاسو هم مننه رحیم صاحب، مومن صاحب مننه، او د اورېدونکو هم منندوی یم چې په دې بحث کې تر دې دمه راسره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مل.